ابراهیم علیه السلام په عراق کې یو ښار بابل هغې کې پیدا شوی. نن سبا چې ورته کوم عراق و، دا ایران او عراق تقریبا یو حکومت. د دې علاقې چې کوم بادشاه و د هغه نمرود نوم و، او د قوم او د بادشاه به ټولو د بتانو عبادت کو، بت پرست قوم، بلکې د دې سرکاري او حکومتي مذهب هم بت پرستی وه. لکه زموږ سرکاري مذهب دا اسلام دی، اگر چې زموږ دا خو په خولې یادوي، خو بیا سرکاري مذهب زموږ اسلام دی. دغه رنګې د نمرود او د هغه د بادشاه د خلکو سرکاري او حکومتي چې کم نظام او کم د هغې خپل یو دینو نه هغه بت پرستي وه، بلکې نمرود د خدای دعوه کړی. هغه به وایي زه خدایم، لکه څنګه چې فرعون د خدای دعوه کړې و دارنګې نمرود هم کړی. خلکو به ورته سجدې لګولې او عبادت به یې وله کو، او دې نمرود واړه واړه بوتان په خپل شکل جوړ کړي و، هغې قومونو له ورکړي و. هر یو قوم د هغې نه ډیزاین به جوړه او خپل کور کې به یې ساته او هغې ته به یې سجدې لګولې. ابراهیم علیه السلام متعلق قرآن حکیم کې الله فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، وی موږ د ډېر مخکې نه دې لا ماشوم او راکوټ و چې دې له موږ په لکه هدایت اچولو، حق او باطل یې پیژنده. هدایت دې ته به وایو هدایت څه ته وایي؟ هدایت دې ته وایي چې په انسان کې یو صفت پیدا شي او د هغې په سبب د حق او باطل پیژن. نو دله موږ د ماشوموالي نه دا سوچ او فکر ورکړی، حق یې پیژنده او باطل یې پیژنده. او الله فرمایي که څوک یو سوال دلته وکړي چې دا ولې ابراهیم علیه السلام له خدای دا شی ورکو، ای وکنا به عالمین. الله وایي وی د ابراهیم علیه السلام وجود مونږ ته معلوم و چې دا پاک وجود دی، دله دا شی ورکول پکار دی. دی لا ماشوم و ابراهیم علیه السلام چې لږ غوندې دی پوه شو په ښه بد، بالغ لا نه دی. نو مور سره ناست و، د مور نه یې لومبې تپوس وکړه، وی من ربک، مور ستا خدای څوک دی، رب دې څوک؟ مور ورته وی وی ربي ابوک، وی زما رب ستا پلار دی، لکه ماله چې رزق راکوي او روزي راکوي خو ستا پلار یې راکوي. ابراهیم علیه السلام هوښیارتوب ته وګوره که وی من رب ابي، وی زما د پلار رب څوک دی؟ مور ورته وی وی ستا د پلار رب نمرود دی. وی ښه مورې د نمرود رب څوک دی؟ مور ته څپېړه وویسته، وی چپ، هو ربنا الاعلی، دی خو زمونږ لوی خدای دی، د هغه متعلق ور چې کشو نه کړي. ابراهیم علیه السلام وی نه دا خبره دې غلطه ده، وی ربنا الله لا اله الا هو، وی رب زمونږ الله دی، هغه خدای چې د عبادت نه لایق هغه سره بل څوک شریک نشته. هو ربنا و رب کل شیء، وی دې زمونږ هم پروردګار دی او د هر څیز هم پروردګار، دا ټول کائنات او دا ټول مخلوق هغه پیدا کړي. بس ابراهیم علیه السلام به د بوتانو نفرت کو او یو ځای دعوت چلوه، بل ځای دعوت چلوه، خلکو ته به وی چې ګورې رب زمونږ الله دی، زمونږ پالونکی، زمونږ پروردګار، زمونږ خالق، زمونږ مالک، زمونږ جوړونکی، زمونږ وجونکی، مونږ له هدایت راکوونکی دا الله پاک دی، دله په دې کارونو کې بل هېڅوک شریک نشته. پلار یې د بادشاه خاص سړی و. قرآن حکیم کې د پلار نوم آزر ذکر کړی دی، اذ قال ابراهیم لابیه آزر، او د تاریخ په کتابونو کې تاریخ راځي، علما لیکي چې خپل نوم یې تاریخ و، تی الف ری خې، او آزر لقب و، لکه یو سړي خپل نوم یې او لقب یې. دا د بادشاه خاص سړی و، د هغه د وجې نه به ده ته چا غږ نه کوي ابراهیم علیه السلام، خو هر چاته به یې نصیحت کو. یو ځل باره ووت، قوم یې تپوس وکړو، ستوری ښکارېده د شپې، وی دا ستوری څوک دی؟ وی دا هم ستاسو رب دی. هغې به ستورو کې چا به د ستورو عبادت کو، چا به د نور کو، چا به د سپومۍ کو. هغې وی او بلکل دا زمونږ رب دی. ناستو قوم ته یې نصیحت کو، دې کې رڼا راخطا شوه، د سهار هغه ستوري غایب شي. وی څه شو ستاسو هغه خدای؟ وی خو پرېوته، او انی لا احب الآفلین، وی چې کم خدایان پروز یو وخت کې رڼا وي او بل وخت کې نی امین لري پکا. بیا یو بل وخت کې یو قوم سره ناستو، هغه قوم چې هغې د سپومۍ عبادت کو، سپومۍ راښکاره شوه. هغې قوم ته وی وی تاسو څه وایئ چې دا زمونږ رب دی، دا سپومۍ هذا ربي؟ هغې ورته وی او دا زمونږ رب دی، وګوره که نه څومره ښایسته ښکلې رڼا کوي، دنیا ترې روښانه ده. غږ یې نه کو، نصیحت خبره یې ترې کولې چې سپومۍ پرېوته او رڼا یې ختمه شوه. وی انی لا احب الآفلین، وی کم خدای چې رڼا یو وخت ورکوي او بل وخت کې نه ورکوي، هغه مې نه دی پکه.
هغه سره مې مینه نشته. سار وختي او بل قوم له ورغې کم قوم چې د انور عبادت کو. نور راوخت لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. نور راوخت هغې ته وی دا رب دی. هغې وی او هذا اکبر، دا خو ډېر لوی خدای دی. د دې ټولو رڼا خو د دې نور نه حاصله شوې ده. چې ماښام شو بیا ول راغی وی خدای هم څه شو وی پرېوت. وی کوم شی چې پرېږدي هغه خدای نه. دې قوم ته نصیحت کو په یو طریقه باندې، پلار ته نصیحت کړی، مور ته نصیحت کړی، قوم به ورسره مقابلې کول. پلار یې بوتان جوړول، بلکې د بوتانو ډیزاینونه به یې جوړول. ډېر زیات ماهر و په دې کې چې بوتان به یې جوړ کړل. نو ابراهیم علیه السلام له به یې ورکړل وی بچې دا یو سو بازار کې خرڅ کا. مطلب به یې دا و چې له ده سره لږه مینه پیدا شي. نو چې پلار به یې لګیو بوت به یې جوړه هغه سولې او سټک به ورسره و په هغې به یې وله پوز او سترګې جوړو دی به ورته خوا کې ناست. نو چې هغه به هغه سویل له ټس ورکړه نو ده به سویل یې دیکا ورکړه. دیکا به یې ورکړه، هغه خوار به پرې خواري کړې وه، پوزه به یې جوړده وله ټوله پوزه ماته کړه. نو بیا خو بوت بېکاره شي. نو پلار به ورپسې کوتک راواغېست، چوکه راواغېست، ده به ترې منډه کړه. وی زما هغه ټول بوت مې جوړه کړ، نو هغه دې راله ټول کار خراب کوې بابا. کوم بوت چې ته په لاسو خپلو لاسو جوړی، او کوم بوت چې زما د سوک نه ځان نشي بچ کولی، ځان له پوزه نشي بچ کولی، نو هغه ته تاسو څنګه سجدې کوئ عبادت وله کوئ. خو پلار به پې دا بوتان خرڅول چې دا ته یو سو خرڅوه چې مینه دې پیدا شي. یو ځل وله پلار یو ډېر مزېدار ښکلي بوت ورکړه او هغې وله په دغه کې بند که په صندوق کې. وی بچې دا میلې له یو څه بازار له دا خرڅ که په دومره پیسو. ابراهیم علیه السلام په اوږه چې په اوږه که او د پلار د سترګو نه اخوا که نو ځمکې له یې راوویشت او خپکې وله پړې واچو او پړې یې د لاس کې نیولې او دې ته مخکې اوبه تې ځان پسې راښکه او اواز به یې کو من یشتریني من لا ینفعه ویضره. وی هغه شی به ما نه څوک والي چې فایده چاته نه رسوي او ضرر رسوي. فایده پکې نشته، ضرر پکې دا دی که ته اعزاز کې او سجدې ورته کوې نو خدای به درنه تپوس کوي. خلکو به زر هغه بوت راواغشي، ای ابراهیمه دا دې څه چل وکړه زموږ خدای په ځمکه راکړه. قمقل خلک د دې بوت پرستو نه، کم خلک چې بوتانو ته سجدې لګوي د دې نه قمقل خلک بل نشته. دا بېوقوف خلک. یو شی ته په خپلو لاسو جوړی، پوز او سترګې وله په خپله جوړی او بیا هم هغې ته رام کیپس چا نه باران غواړي او چا نه هوا غواړي او چا نه بچي غواړي. دا قمقل سړی وي. ابراهیم علیه السلام وی نه، زما رب هغه ذات دی چې هغه همیشه جم دی. هغه خلکو له ډوډۍ ورکوي، هو یطعموني ویسقین، ما له ډوډۍ راکوي، ما له اوبه راکوي، او که زما نه لاره غلطه شي نو ما ته ښکلې نیغه لاره م ښیي. پلار یې بادشاه له لال نمرود له بادشاه ته وي بادشاه سلامت زما یو زوی پیدا شوی دی ابراهیم او زمونږ د دین نه منکر دی. هغه وایي چې خدای یو دی. نو زه یې دله راولم که ته یې وجنې او که ته یې جیل کې اچې او که هر څه ورسره کې، هسې نه چې سبا پې ما راونیسي چې ستا بچي ولې دا خبرې کوو. زه یې دله راولم چې ته ورسره څه کوې کوه، خو چې ما پې ګورې بادشاه سلامت راونه نیسي. ابراهیم علیه السلام نمرود ورته وی ته یې راوله، نصیحت به ورته وکړو، ټیټ به شي ماشوم. ابراهیم علیه السلام یې وله بوته چې یې بوته بادشاه ورته نصیحت شروع کړو چې ګوره زه ستا خدای یم او زه ستا رب یم، ما ومنه، په ما ایمان راوړه. ابراهیم علیه السلام ورته وی ښه ته زما رب یې؟ وی او. وی ستا نه مخکې رب څوک و؟ ستا د پلار رب څوک و؟ ستا د نیکه رب څوک و؟ تا له ډوډۍ څوک درکوي؟ ته چې ناجوړه شي چا ته چغې وې، ته چې بیمار شي چا نه حاجت غواړئ، تا ته چې تکلیف ځي بس. هغه پې ابراهیم علیه السلام چې خبرې راوسپړ د ټول بادشاه وزیرانو سره ناستو دې ملامته شو خوا. هغه وی چېر دا خو رښتیا اوس که دا ټول خلک به هم په دې پوه شي. وی ابراهیم علیه السلام پلار ته داسې کار وکړه چې دا ماشوم کور ته بوځه او که اوس دې زه وایم یا جیل کې اچوم او یا سزا ورکوم یا وجنم نو خلک به چې ماشوم یې مړ کړه. زه کور یې ساته او نصیحت ورته کوه، که ټیک شو ښه پخه او که ټیک نه شو بیا به ورسره ګوره راوس کور ته. لیکن ابراهیم علیه السلام د خپل خبرې نه اوړېده. خلک به هم ورپسې راتلل، راځه زمونږ نن میله ده، زمونږ نن د خپلو خدایانو عبادت کوو. یو ځل یې د خولې نه دا ټکې ختل وي ستاسو د خدایانو سره به زه ګورم ښه ګورو به ورسره. د قوم به یې په کال کې یو ځل میله وه. ابراهیم علیه السلام ته قوم راغی وي راځه مونږ سره میلې له لاړ شو. خو د عمر نه هم ډېر کم و. ابراهیم علیه السلام ورته وی چې زه جوړ نه یم، بیمار یم. د ظاهري بیماري نه یادوم، سړي په دماغو چې بوجي دا د دې نه هغه د بیماري بله نشته او د هغه په دماغو دا ډېر لوی بوج و چې دا ټول قوم کافران دي او شرک او کفر کوي. دا ولې بې لارې دی؟ دی په ذهن یو ډېر لوی بوج.
وی زما طبیعت ټیک نه دی زه بیمار یم خو د قوم به یې دا عادت و چې دوی به کله میلې له د ښار نه بار وتل بادشاه به هم ته وزیران به هم تلل مضبوطه میله به وه نو دوی به دا چل وکړه چې دوی به یو لوی عبادت خانه و مرکزي د بت پرستۍ یو لوی اډه وه ډېر بوتان و پکې شاهي محل کې دننه نو هغوی به دا چل وکړه چې خوراکونه به یې راوړل او د هغه بوتانو مخکې به یې کېښودل میوې به یې راوړې هغه به ورته کېښودل او ټول قوم ښځې نر ماشومان واړه لوی ټول به میلې له لاړل نو چې بیا به رالل نو دا به د بادشاه لوی دعوت و هغه ټول خوراکونه به یې راوایستل بادشاه به هم ناست و خلک به هم ناست و هغه به یې خوړل دوی چې سین میلې له لاړل هغه خوراکونه یې راوړل او د هغه بوتانو د خدایانو مخو ته یې کېښودل ابراهیم علیه السلام ته برګې راواغشي هغې خو میلې یې لاړه دلته موقع خالي وه ژرندې دروازې یې ماتې کړې او پرې ورغی چې ورغې قرآن حکیم کې الله فرمای اوس د هغه بوتانو مخې ته خوراکونه او میوې او څیزونه او سامانونه پراته دي نو لاول خو ورته ودرېده وی الا تاکلو وی دا خوراک هم مخکې پروت دی دا نه خورئ بېخمو داسې ورته بټ بټ سترګې راوړلي دي او اړو ګوتې وله نه وروړی او بیا قرآن حکیم کې الله وی شروع یې پې وکړه د چا نه سر په تبر وهه او د چا نه لاس وهه او توپ په دې منځ وهه ټول یې ټکوسه ترې کړل ټوټې ټوټې یې کړل خو هوښیار و قرآن حکیم کې الله وی مونږ په ماشوموالي کې پویه ورکړې وه نو هغه تبرګي یې راواخېست او چې کوم پکې غټ بوت و مشر د هغه اوږې ته یې ویزان کړ او راووت دې خو لا ښه په ارام کور کېناست او چې دې خو قوم د میلې نه راغی او په خوراکونو ورغې چې ویې کتل نو په ټولو غوړو مرو او په پلیټونو کې ورته د خپلو خدایانو د بوتانو هډوکي پراته دي دکرې ورته پرتې دي فوراً یې بادشاه له رپورټ ورکړه چې صاحب زمونږ خدایان خو ټول چا بېغمه کړي خدایان هله ټول چا پوسه ترې کړي دي ټوټې ټوټې پراته دي بادشاه غوسه کې راغی ښه دې کې خو د بادشاه تصویرونه وو د هغه ډانچې په خپله مې د نومرو من فعل هذا بآلهتنا دا چا کړي قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهیم یاره یو الک دی زمونږ دا خدایان په بدو یادوي هر وخت ورپسې بدې ردې وایي ابراهیم یې نوم دی ممکن ده چې دا همغه کړی نمرود ویره یې والی معلومات ته کو ابراهیم علیه السلام یې راوست چې راوست انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم زما خدایانو سره دا لوبې تا کړي دي دا تا کړي دي اوس ابراهیم علیه السلام که ورته وي چې یو کړي مې دي خو جګړه جوړوي کوی نه مې دي کړی دروغو کې راځي ډېر مزیدار او خسته جواب ورکوي د هغې د چپ کولو لپاره ورته بل فعل کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون خدایم بې خوباته ټوپک چې چا سړي مرګ هغه کوي ما سره څه تش تور یم تبرګي چې د کوم بوت په غاړه کې ویزان دی دا ده کړي دي دا چې ته دا پلار یې غوسه شوی دی او دا بچي ټول دا ګیر کړي دي وویلي تاسو خو نه وی بابا غوسه شوی او ته به یې ګوره په اوږه کې ویزان چا سره چې وسلی نو کار خو هغه کوي لوبه ده کړې ده وسله تبرګي د ده په اوږه ویزان دی هغې یو بل ته وکتل چې خدای دله څه جواب ورکړي یو ته ګوري بل ته ګوري ابراهیم علیه السلام ته فاسألوهم ان كانوا ينطقون تپوس ته وکړئ که نه دا خو ستاسو خدایان دي ستاسو کارونه پوره کوي نو معلومات ته وکړئ چې چا والی یې هغې ورته ویې دی خو خبرې نشي کولی وی خدای م تباه که نو چې ځان د بل د غزار نه نشي بچ کولی خبرې نشي کولی غزار نشي کلولی نو تاسو له به خیر د کمې درکړي بس بادشاه حکم وکړي د جیل کې واچوئ دوی موږ نه پرېږدو ابراهیم علیه السلام ورته ما سره خو لاول مناظره مقابله وکړه بیا چې څه خوښۍ کوو وایي څه وی ستا څه سوچ دی وایي ستا خدای بل خدای شته وی او زما بل خدای وایي څه کار کوي وایي هغه وجل کوي الذي یحیي و یمیت څوک وجني څوک مړه کول کوي نمرود ورته وایي که دا کار ما وکړو بیا وایي ته نه شې کولی دا که زه هم کولی شم یو سړی یې راونیوه او مړ یې کړ وایي دا خو ګوره جمدی دی که نه او دا یې ما مړ کړ او یو بل سړی جیل کې د 500 کم پې ختلی و هغه یې راواخېسته وایي ځه ته مې برې کړه پرې مې ښودې وایي دا مړو ما پرېښود ژوند مې وله ورکړ دا هم قمقل ځکه خدای پاک چې که مړ جمدی کوي نو هغه دا نه دی خو جمدی دې پرېښود جیل نه بهر نو مړی دې کوم ځای جمدی هغه چې سوځي نو خدای پاک یې واپس سا واچوي خو خیر ابراهیم علیه السلام به سر نور باسو نه تو دی ورته وایي ښه زما رب یو بل کار ګوري چې ته هغه کولی شي وایي څه کوي وایي زما رب چې دی د مشرق نه نور راخیجوي او په مغرب یې غورځوي ځکه نه که ته خدای نو تیره دې طرف نه راوخیجوه په دې بل طرف یې وغورځوه فبهت الذي کفر والله لا یهدي القوم الکافرین الله قرآن حکیم کې فرمایي بس دقه دی چپ شو دا کافر غلی شو
لکه دا جواب پوته راونه دا خو یې ویلی نه شو چې ودرېږه د انور زه راخېجومه دې بل طرف نه یې راخېجوم بس غلې پاتې شو بادشاه پوه شو که دا ابراهیم علیه السلام اوس دله زه سزا ورنکم او دې پرېږدم خو دا ټول خلک کیدي چې زما د خدای نه څه به انکار د نورو خلکو عقیدې راته بل شان نه شو نو اعلان یې وکړ وی دې به سوځو جیل کې واچوئ او داسې سزا به دله ورکوم چې په مخ د ځمکه داسې سزا هېڅ چاته نه میلو شوې د ښار نه بار یې اور بل کړ او اعلان یې وکړ بادشاه مکیارو وی دا زه د دې ابراهیم نه د هغه خپلو خدایانو انتقام اخلم نو د چا چې په دې بوتانو باندې ایمان دی په دې خدایانو هغې دې لاړ شي او ګېډي خشاکونه دې راوړي او دې غورځوي چې ابراهیم علیه السلام ته وسوړي خلک به تلل او د برکت دپاره چې د خپلو خدایانو بدل اخلي ګېډي ګېډي خشاکونه به یې راوړل یو لوی میدان کې دومره خشاک جمع کړ چې په ګزونو نه چې ډېر لوی میدان یې د خشاک نه ډک کړ او یو ورځ یې مقرر کړه په هغې کې ابراهیم علیه السلام راوویسته اور یې ورته ورته هغې چې کومې غرغندې وکړې دوی له چل نه ورته چې اوس ابراهیم علیه السلام پکې په کومه طریقه ورغورځول ولې هغې ته څوک نږدې کېدی نه شو ابراهیم علیه السلام خو داسې په خپله نه ورته دوی به ورغورځول څنګه به پکې دی ورغورځول ځکه ډېر لوی اور دی او د هغې غرغندې داسې اسمان دی نیمې ته ډېر اوچت اوچتو پورې تلې شیطان د انسان په شکل وله راغی هغه ورته چل وښو یو ټال جوړ کړي او په هغه ټال د ابراهیم علیه السلام کېنوی او هغه ټال له جوټه ورکړی نو چې دا ټال اوچت شي نو دا پړي پرې کوي نو دې به سره د ټال نه د هغه جهنم د اور د میاشت ته ورغورځوي ټال یې وله جوړ کړه د لویو لرګو ابراهیم علیه السلام یې پرې کېنوی او دې وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر ګورې 14 کاله دی دې نه اندازه ولګوئ چې څومره د لږ عمر و چې د خپل قوم سره مقابله شروع کړې ماشوم به چیرې که د 14 کالو په عمر کې خو یې بادشاه اور ته غورځوي نو چې د څومره وخت نه به د نصیحت شروع کړی او دعوت به یې شروع کړي د خدای د یووالي او د کفر او د شرک مقابله ځکه الله قرآن حکیم کې فرمایي لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وی موږ ورته مخکې نه په ماشوموالي کې هدایت ورکړ دې په ټال کښېنه او کله ټال اوچته او ټال نه اوچتېد هغې ټال راکاږي او ټال نه اوچتېږي ابلیس وله راغی هم حقه په هغه شکل لکه تا خو موږ ته ټال چلو خو دا ټال نه اوچتېږي زور خلک ورکوي یا فرشتو کلک نیولی دی چې ونښود ابلیس خو پوهېده هغوی داسې کار وکړی چې سرتورې ښځې راولی چې سرونه یې ښکاری او هغې دلته ودروي چې هغې ګډا شروع کړي نو دې به په خپله دا ټال به بیا چې دیکه ورکې روان به شي ښځې یې راوستی چې جینکۍ یې راوستی او د هغې سرونه یې سرتور کړل نو چې ټال له ګوتې یو ټال روان شو دا ولې رونو دا د دین مسله ده چې کوم ځای کې پیغلې جینکۍ وي سرتور هلته د رحمت فرشتې نه ټینګېږي د رحم فرشتې قطعا هلته نه راځي د خدای فرشتې لاړې شي کوم ځای چې تصویري کوم ځای کې چې ګډا کېږي کوم ځای کې چې د ښځې سر توري هلته د رحم فرشتې ګورې بلکل نه د ښځې دپاره سر تور کول دا ډېره لویه ګناه به ګناه نه ګورې ځان ساتئ زنانه په خپلې پوه کړي چې سر هر وخت د زنانو پټي بلکل چې سر توري باز زنانه چې کور کې نارینه وي نو سر لا بیا هم پټی او چې نارینه نی نو بیا سر توري زره یوي سړي خو حاسب نشته نو ټیک ته خپل عقل خو دې خو چلو چې سړی نشته سر به مې سرتوري سړی خو نشته لیکن د رحمت فرشتې خو تختی کوي نو که کور کې سړی وي کني یو خو د ضرورت په وخت کې سر ښکاره کولی هغه د ضرورت بعضې وخت کې لکه زنانه مثلا غسل کوي یا بل څه وجې جامې دغه بدلی را بدلی جدا خبره لیکن هسې به زنانه په کور کې سرتور سر بلکل نه ګرځي که نارینه په کور کې وي او که نارینه ني ټال یې چې څنګه اوچت که او دې وخت کې چې دې ټال اوچت که او اور کې پرېوځي نو فرشتو خدای ته چغې جوړې کړو چې الله په مخ د ځمکه د اسمان لاندې او ځمکې د پاسه صرف یو ابراهیم دی چې ستا نوم په سچ اخلي ستا د توحید او د یووالي قایل نو ټوله دنیا کافران او مشرکان نو خدایه که دا یو ابراهیم دا ماشوم دی اور ته وغورځېږي تر قیامته پورې بیا ستا د نوم اخیستو والا ګورې خدای څوک پاتې دی فرشتې هلته خدای ته په چغو شو الله وی ما ته څه وایه وی خدایه امداد یې وکړه وی تاسو یې کولی شئ وی او خدایه وی د تاسو ته اجازت تاسو امداد وکړئ خو یاره الوته ووایه که ستاسو نه امداد غوښته نو بیا وله وکړئ چې دې په ټال کې نه اوچتۍ فرشتې راورسېد وی ابراهیم موږ د خدای فرشتي یو تاله راغلی دا د باران فرشته ده
اوس حکم وکړه چې باران به دونه راولي کې ستا د پرېوتو نه مخکې به دا اور ټول ختم کړي. دا د باد او د سیلې او د زول فرشته ده. حکم وکړه اوس به زول راولي، دا ټول اور به د نمرود او د قوم په دې کورونو کې دله خور کړو، ټول وطن به وسوځو. دا د غرونو فرشته د حکم وکړه چې غرونه راوالي په دې خلکو په دې اور د پاسه کېږي. ته چې کومه طریقه زموږ نه امداد غواړې موږ ستا امداد کولی شو. د خدای نه هم تپوس کړی دی. ابراهیم علیه السلام له خدای ډېره مضبوطه پوهه او عقیده او سوچ ورکړی و. او ورته څه وایي؟ وایي زما رب الله دی او خدای زما نه خبردار دی او ما ویني. که خدای پاک مې امداد کوي په خپله اودي کې، او که خدای به امداد نه کوي په سوځولو مې خوشحالي او مې د سوځوي. بس خبره خو داسې شو. د خدای چې څه خوښه وي هغه د ما خوښه ده. که د ما سوځېدل د خدای خوښ وي زه په خپلو سوځېدو م خوشحاله یم. که د ما بچ کول د خدای خوښ وي نو بد بچ مې نه کړي. بایزید بستامي رحمت الله علیه یو ځای کې اوسېده، یو دریاب راغی او کلی غرق و بالکل. دومره اوبه زیاتې شوې چې په کلي راختې او یو لوی بند و. که هغه بند یې بس شلولی وي نو ټول کلی غرق کېده. بایزید بستامي رحمت الله علیه خلک رالو ویل صاحب دا کلی غرق کېږي. ویل لکه سم شی ویل بس څوک اوس کلی غرق کېږي، که بند یو ټول کلی غرق کېږي. بایزید بستامي رحمت الله علیه ورته ویل خدای ته چغې ووهه. موږ خدای ته ډېرې چغې ووهلې کار نه کړي، ته راپاس ته هم په دې کلي کې. ویل ښه ماله سسکوره راوانه. سسکوره یې وله راوړه چې ورغې بند ته یې سسکوره ونیوله، بند کنول یې شروع کړه. قوم ورته وایي د خدای بنده ته موږ دې نه راوستو، موږ راوستو چې ته به خدای ته سوال وکړې دا دریاب به ختم کړي، دا سیلاب به ختم شي. نو ته خو هغه شته به راله نړۍ، ته را دې نه خو سیلاب یا ګنټه پس راته نیوه ګنټه پس به راشي، غرقې هم ښه پوره. وایي ګوره ما خو درته وایي چې ما مه پاس چې سسکوره یې ورته روان شو چې څه هم خوښه یې کړه. وایي نه د خدای دپاره سوال وي ما خپل کار ته پرېږدی، کلی به خدای نه غرق کوي. وایي دا ته چې را بند نه ده. وایي ګوره ما خدای ته دا سوال وکړو چې یا الله ستا څه خوښه وي زما هماغه خوښه ده، ستا په رضا زما رضا ده. که ته دا کلی غرقې او ستا دا خوښه نو خدای زه ستا د خوښې په لار کې رکاوټ نه جوړېږم، زه یم غرق کوم. که ته دا کلی غرقې ته یې ګنټه پس غرقې ورېږې خدای پاکه زه دا بند درته وایم چې زر غرق شي، ستا رضا مې خدای رضا ده. نو چې دقه ته کې او بند له 2-3 سسکورې راوغورځولې نو خدای پاک سره د مسلمان هغه یقین ګوري، هغه اوبه خدای په بل طرف واړولې کړې ته بچ شو. دقه رنګ ابراهیم علیه السلام وایي فرشتو ته وایي که د خدای دا راځئ چې ما دې وسوځي نو زه په خپلو سوځېدلو سر کې خوشحاله، او که د خدای دا رضا نه او د خدای نی خوښه ما به خدای پاک بچ کړي. فرشتې ته دا چې لاړې به ستا لوچس شو نیغ ابراهیم علیه السلام د اور منځ کې پرېوت او جامې یې تېستلې وې چې کله یې ورغورځو. ابراهیم علیه السلام به دا شته کې وې په یو څیز یې جلل په جلا شو چې کوم وخت کې غورځو. فرشتې ورته وایي موږ نه امداد نه غواړو او جاړئ. وایي په دې نه جاړم چې زه به اور ته وغورځېږم، د خدای د دین دپاره او د خدای د یووالي دپاره که زه اور ته غورځېږم او دې غورځېږم، جاړم په دې چې زما بېعزتي دې ظالمانو وکړه او جامې رانه لري، په دې خپله بېعزتۍ خپې. چې کله دې اور ته ورغورځو قرآن حکیم کې الله وایي خدای پاک اور ته حکم وقلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم، ای اوره په ابراهیم علیه السلام باندې یخ شه برد، لیکن دومره یخ هم نه چې لکه د واورې غوندې یخ شي بیا به ابراهیم علیه السلام ته ضرر وي. و سلاما سلام معتدل ته وایي، یخ او سلاما اعتدال والا معتدل چې ډېر یخ هم نه او ډېر ګرم هم یې پکې ور پرېوته. او اوس د اور خو د اختیار خو الله سره چې خدای پاک ورته وایي سوځول کوه کوي به، چې خدای پاک ورته وایي سوځول مه کوه نه به کوه. جهنم کې فرشتې ګرځي، جهنم کې ماران دي دغه مانان به هغوی به نه سوځي، بوټي به یې پکې هغوی به نه سوځي او کافران به سوځي، مسلمانان به جهنم ته کوزېږي. دې لپاره به کوزېږي چې کوم خپل یاران دوستان دي پکې هغه به پکې راګولي او رالټوي به پکې او د مټه به یې نیسي او جنت ته به یې نه سره بوځي. مسلمان به جنت ته راځي او پکې به ګرځي، هغوی به نه سوځي. د اور سوځول خو د خدای پاک په اختیار کې. اور ته یې وغورځوه. حضرت جبریل علیه السلام وله فورا یو کمیس راوړه د جنت نه، د ریخمو کمیس، او هغه ورته فورا وسپړده او ابراهیم علیه السلام ته یې په غاړه کړه. 40 ورځې ابراهیم علیه السلام په اور کې و او د دې خو دا خیال و چې 40 ورځې ختمې شي نو دی به ایره ایره به پته به یې نه لګېدلې 40 ورځې، لیکن رب العالمین ورته په هغه اور کې د خوراک او د څښاک انتظام وکړ. خدای والا د اور په منځ کې چینه پیدا کړه، د یخ اوبو د هغې نه به یې وبس کړې، او د اور په منځ کې والا خدای پاک انارو یو بوټی زرغون کړ.
د هغې نه به یې انار را شکول او هغه به یې خوړی. او بعضې مفسرین لیکي رب العالمین ورته په دې ګوته کې د پیو انتظام هم وکړ. دا ګوته به یې خپله روله او په هغې به یې خپل کار کوي. اور لا بلیږي ګیر چاپېره او دې کې ته ابراهیم علیه السلام راووت روغ سالم راووت او بیا بادشاه له نیغ ورغی. وی ګوره ما درته ونه ویل چې د ما یو رب شته چې هغه زما حفاظت کوي، ما ساتلی شي، د دنیا حفاظت کوي. بدبخته تا هغه خبره ونه منله. دا د خدای پاک زما حفاظت وکړه. دې نه پس نمرود پېښ شو چې ده د خدای هېڅ سزا نشم ورکولی او دې د خدای رښتونې برحق پیغمبر جوړېدو والا دی. وی داسې کار وکړه ابراهیم، موږ درته غږ نه کوو خو موږ سره یو جوړه وکړه. وی څه جوړه وی؟ وی ته مهرباني وکړه زما د وطن نه وځه، ده زما د وطن نه بار ځه او چې ستا څوک ملګري هغه هم ځان سره بوځه خو موږ دلته په ارام پرېږده. ابراهیم علیه السلام پلار له ورغی. پلار هم ورته وی چې بچې خوښه دي نو زموږ د وطن نه ځه، فتنه جوړېږي او بادشاه دې نه پرېږدي. دوه کسان ورسره روان شو. یو حضرت لوط علیه السلام د اروارو ده په ایمان راوړ او یو یې د تره لور و حضرت تاره رضی الله تعالی عنها. د تره لور یې په دې باندې نیټان تړلی و بیبي یې هم. دا دوه کسان ورسره شو خو پلار په آخر وخت کې بیا نصیحت دی چې زه به تاله د خدای نه بخښنه غواړم او خدای په ما ډېر زیات مهربانه دی، بخښنه به دله غواړم. ډېره موده پورې والا بخښنه غوښته، پته ورته نه وه چې کافر له بخښنه نه غواړم. بیا چې کله خدای منې که وی باز دې نه پس به د خپل پلار له بخښنه نه غواړم. قرآن حکیم کې الله فرمایي ما کان لنبي والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. مسلمان سړی یا پیغمبر به کافر له بخښنه نه غواړي او که ابراهیم علیه السلام غوښتنه بخښنه نو هغه د پوی نه په دې نو پوی چې ګنې کافر له بخښنه غوښتل منه دي، د هغې نه مخکې بخښنه غوښتل. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې کله د قیامت ورځ شي د ابراهیم علیه السلام دا پلار دا آزر چې دی د باندې به خدای د جهنم شکم وکړي چې جهنم ته روان کړي. ابراهیم علیه السلام به خدای ته په جګو شي چې یا الله ما خو تا نه یو دعا غوښتې وه تا قبوله کړې ده او هغه دعا دا وه الا تخزني یوم یبعثون، د قیامت په ورځ به ما نه رسوا کې. دا دعا دې ما نه قبوله کړې ده. او ایو خزي من خزي ابي، نن زما د پلار د رسوایۍ نه لویه رسوایي زما دپاره بله کم ده. زما پلار جهنم ته غورځي، دا زما بېعزتي ده که نه؟ او خدای تا خو زما دعا قبوله کړې وه چې تا به نه رسوا کوم، دا ما ولې رسوا کې؟ زما پلار چې جهنم ته غورځي. نبی علیه السلام فرمایي چې خدای پاک به د هغه پلار نه یو بدشکله حیوان جوړ کړي او په سوټو کې به لید پیتي، د حیوان په شکل به بدل شي، سوټو کې او په ګندګۍ کې به لید پیتي. ابراهیم علیه السلام ته به الله وایي ته دې پلار ته وګوره پلار دې کم دی چې داسې وګوري، د هغه پلار نه به یو بدشکله حیوان جوړ شوي. نو ابراهیم علیه السلام به ترې زر رستو شي، کرکه به ترې وکړي او د ده مخکې به فرشتې د خپو نه ونیسي او جهنم ته به یې وروغورځوي. نفرت به یې پیدا شي. بیا به د خدای په دربار کې د هغه د بخښنې سوال نه کوي. دا مثال دی ورونو د هغه چا چې یو سړی دی مسلمان او پلار یې کافر و یا مور یې کافره ده یا د چا زوی کافر دی یا رور کافر یا خور، خدای دې مساتي. نو د قیامت په ورځ باندې به خدای پاک د ده د هغه کافر پلار او مور رور خور نه نفرت پیدا کړي. دوی به د خدای نه دا درخواست نه کوي چې خدای زما د پلار وبخښي، زما د مور وبخښي، خدای جهنم نه وباسي. دا به اړه لاړو راځي نه. بعضې وخت کې ښه خوراکي د چا د خلکو ته نفرت وي، ښه شي وي د خلکو د دنیا کې نفرت وي. نو که پلار یا مور یا د قوم بل څوک په جهنم کې پراتی، د دې مسلمان جنتي په زړه کې به خدای پاک نفرت او کرکه پیدا کړي او سوال به هم نه کوي چې خدایه ته وبخښي. بهر صورت ابراهیم علیه السلام سره د هغه خپلې ښځې حضرت سارې رضی الله عنها او د تره د دوی د لوط علیه السلام سره د عراق نه روان شو او کوم خوا تلل؟ نیغ روان شو شام ته، کوم ځای کې چې فلسطین دی او بیت المقدس دغه علاقې ته روان شو. په لاره یې ځان له څه تجارت او څه کاروبار هم روان کړو. ګډه چیلۍ والا خدای پاک ورکړلې او د هغې حفاظت یې که ورو ورو په لاره روان دي، یو ځای خیمه ښخه کړي بیا ځي، بل ځای خیمه ښخه کړي بیا ځي، بل ځای خیمه ښخه کړي. خدای پاک والا ګډه چیلۍ ګڼی کړو. په لاره ځي مصر ته راغلل. مصر کې یو بادشاه او ظالم بادشاه، هغه د زنانه او د دې ښځو شوقي و، ګنده سړی و، فطرتاً پلیت. هغې بادشاه چې په لاره به څوک تلل او چا سره به خور وه یا ښځه به وه یا لور به وه، هغه به یې ترې واغېسته. نو که د چا کمې ښځې خاوند به و نو خاوند به یې وله وجه، او که خاوند به نو نو بس ورور یا پلار به و نو اجینۍ به یې ترې واغېستو چې ځې تاسو په مخه ښه. ابراهیم علیه السلام ته لار کې چې وویل چې تا خو لاره ډېره سخته غلطه رانیولې ده. ویې ولې؟ مخکې یو ظالم بادشاه دی
او هغه بادشاه د خلکو نه ښځه اخلي لور اخلي نو که دا ورته پته ولګي چې دا ستا ښځه ده نو تا به هم مړ کړي او دا به هم درنه وایي نو یې بیا نو یې بس په یو څیز بچ کېدی شي او هغه دا دي چې ته دا ووایه چې دا زما خور ده نو دا خو به درنه والي دا خو درته پرېږدي نه خو ته به د مرګ نه بچ شي دوی په دې سوچ کې چې دی کې د بادشاه پولیس پرې راغله ابراهیم علیه السلام د خپلې ښځې حضرت سارې رضی الله عنها ته وایي داسې کار دی ګیر خو شو خو د خدای نه زه امداد غواړم کوم خدای چې په اور کې زه بچ کړم هغه خدای به دلته کې ما د بېعزتۍ نه بچ کوي خو ته یو مهرباني وکړه که بادشاه درنه تپوس وکړه چې دا ابراهیم ستا څه دی نو ته ورته دا مه وایه چې زما خاوند دی ته ورته ووایه چې دا مې ورور دی او ګوره دلیل هم ورته وایي وی موږ ټول د آدم علیه السلام اولاد یو او مسلمانان یو نو مسلمانان خپل منځ کې سره رونه خدای ته دي که دا رښتونی دي که یو سړی خپلې ښځې ته ووایي چې دا زما دیني خور ده مسلمانه یا ښځه وایي چې دا زما مسلمان رور دی خپل خاوند ته وایي دې کې هېڅ هم نشته د ګناه الفاظ نه دي موږ ټول رونه یو دا رونه خویندې دي ټول مسلمانان نسبي نه دي خپل سکر او خور چې ورته وي هغه نه دي لیکن ټول د آدم علیه السلام اولاد دي هغې ویې ډېره ښه دی بادشاه له بوتله بادشاه یې تپوس وکړو چې چا سره را روان دی وایي زما یو ورور دی هغه سړی نو ابراهیم علیه السلام خو په دغه ټکي د مرګ نه بچ شو بادشاه ورته نیت خراب کړ چې نیت یې ورته خراب کړ خدای پاک یې لاسونه اوچ کلس کړل بلکې یو روایت کې راځي چې خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته دا منظر مخامخ ښه و یو د پړک کې مې شک را نه شي بادشاه دې ښځې ته وایي چې ته څوک یې ما خو چې تا ته غلطه اراده وکړه خدای مې لاسونه اوچ کړل ته څوک یې وی ګوره ته ما ته نشي رانږدې کېدلی ولې وی زما چې تا ته وایي چې مې رور دی مې رور نه دی هغه د خدای یو لوی پیغمبر دی او قصه یې ورته وکړه چې دومره د جلیل القدر پیغمبر دی هېڅ قسمه ما ته ته را رسېدی هم نشي د هغې عقیده مضبوطه شوه وی ښه نو د خدای نه سوال وکړه چې ما خدای جوړ کړي نو پرېږدم د خدای نه یې سوال وکړو خدای جوړی کړي چې جوړ شو حضرت ساره رضی الله عنها خوبصورته وه د دله کې بیا ورته نارواونیت راغی بیا یې قصد وکړه بیا خدای په لاسونو اوچ کړه درې ځله دا کار وشو اخره کې بادشاه ابراهیم علیه السلام راوغوښت پوه شو چې دا ښځه خو د یو لوی پیغمبر د پیغمبر بیبي ده او خاوند یې لوی سړی دی د ابراهیم علیه السلام یې ډېره لویه مېلمستیا وکړه او معافي ترې وغوښتله او ډېر لوی اعزاز او اکرام یې ورکوي ما سره دلته پاتې شه او یو روایت کې راځي چې دغې بادشاه په ابراهیم علیه السلام ایمان هم راوړو ستا په لاس زه بیعت کوم او زه ایمان هم راوړم زما ټول قوم په ته ایمان راوړي ما سره پاتې شه ابراهیم علیه السلام ویله چې ما ته د خدای له طرف نه حکم شو زه بیت المقدس شام ته روان او بیا دې بادشاه چې خپل نسب تعارف د نسب ورسره وکړو نو دا بادشاه هم د عراق نه راغلی او د ابراهیم علیه السلام چې د په لرو پوښتنو کې نسبي سړی معلوم شو خانداني سړی وخت نه دغې بادشاه بیا ابراهیم علیه السلام ځان سره ډېر عمر ایثار کړی په ایمان یې هم راوړی دی قوم یې ایمان راوړی دی او بیا ورته خپله لور حضرت هاجره رضی الله عنها په نکاح کړه وایي دا به ستا خدمت کوي زما لور ده اخدمها هاجر او ویده چې ته کوم خوا دې دا به در سره دی ابراهیم علیه السلام ته بله بیبي میلاو شو را روان په لاره یو ځای کې ابراهیم علیه السلام د سمودي دپاره دیره شو خو اولاد یې د یوې بیبي ملا نشته چې سمودي دپاره دیره شو هغه قوم پې تنګ شوی ستا ګړي دي او ستا چیلې او زموږ فصلونه یې برباد کړه زموږ د وطن نه وځه ابراهیم علیه السلام یې ډېره ښه د هغې د وادي السبع ورته ویل د هغې د علاقې نه وویل چې اوت خدای پاک په هغې خلکو اوبه وچې کړو اوس ګوره د پیغمبر وجود دا په ځمکه د خدای رحمت دی د مکې مکرمې نه چې نبي علیه السلام مدینې منورې ته هجرت وکړو د مکې مکرمې په خلکو داسې قات راغی چې سپلی به یې په اوبو کې اچولې او یا شولې به یې هغه اوبه به یې څښلې د اونو پاڼې او د بوټو پاڼې به یې خوړلې دغه رنګ ابراهیم علیه السلام چې تي په دې خلکو باندې قات راغی په پویانو کې او په نیرونو کې اوبه وچې شوې دا د خدای د قهر وجه یې ګورې ښه نن زمونږ په دې وطن چې باران نه کېږي که نه او اوبه نشته دا د خدای قهر دی مونږ د ګناهونو نه خدای ته توبه نه وباسو یعنې زه راته ګرنټي در کوم که صرف دې مسلمانان چې دا کوم جومات کې تاسو ناست یې که د خپلې ګناه نه نن هم توبه ورسره او د خدای نه پسه چې سوال وکړو چې خدای باران وکړه یاره که نن هم ونه شو ته یاد وسات مونږ کوو ګناه د خدای پاک دا د خدای پاک لا رحم دی چې باران نه کړي دی هم رحم دی که د دې نه زیات یې در سره وکړه مونږ د خدای د جواب یو چرې دا یاد وساتئ پیغمبر په مخ د ځمکه د خدای رحمت او د پیغمبر نه پس د هغه نایبان پر مخ د ځمکه د خدای رحمت دي د هغه وارثان او د پیغمبرانو وارثان نبی علیه السلام په خپله فرمایي چې زما علما چې دي دا د انبیاء او د پیغمبرانو وارثان دي علما ورثة الانبیاء دي پیغمبر علیه السلام فرمایي هغوی به پیغمبرانو ته سپک کتل اوس خلک علماو ته سپک کوي
پیغمبر وارث ته سپک ګورې او د رحم د خدای نه درخواست کې او سوال کې او د رحم امید کې توبه وباسئ خدای ته ممکن د خدای باران وکړي تر څو توبه نه وکړي باران نه کړي را به شي اوبه تښتي پته نه به دي کې او باران به ونه شي بهر صورت خبره مې دې پورې کوله اوبو چې شوې ابراهیم علیه خوا بیا مو خیار ورمنډه کړه ابراهیم علیه السلام پس موږ نه غلطي وشوه او موږ معافي غواړو ابراهیم علیه السلام ورته چې پیغمبر یو ځل د قوم نه وشړلی شي که نه بیا هغه قوم نه نه ځي یو څو ګډې چیلی ورپرېږدی دا په خپلو کویانو تړی خدای پاک بو برابر هغه ګډې چیلی چې بوتلې او په خپلو کویانو په نهرونو وتړلې واپس ورته خدای پاک اوبه پیدا کړه سره د خپل وراره لوط علیه السلام او د دواړو بیبیانو شام ته روان شو لوط علیه السلام ته په لاره یو بل قوم صدوم ته ما راته مخکې قصه کړې وه هغې ته ولېږلی شو او ابراهیم علیه السلام سره دواړو بیبیانو دې لاړه او په شام کې دیره شو شام کې بیا د ابراهیم علیه السلام څه واقعات شوي دي اب انشاءالله آینده جمعه درته ووایم خو دې میاشت کې که قرباني ده که حج دی د دې اهم ارکان د حج دارنګې د عمرې دا د ابراهیم علیه السلام طریقې دي قرباني د ابراهیم علیه السلام لویه طریقه ده بهر صورتونو دې لسو شپو کې چې میاشت کله راوخېږي پته نه لګي اوس میاشت کله راخېږي ما ته معلومات نشته خو چې میاشت راوخېږي نو دا لس ورځې بلکې 9 ورځې عرفې پورې روژه نیول ډېر لوی فضیلت لري پوره دا 9 ورځې ډېر لوی ثواب لري لکه څنګه چې د لیلة القدر د شپې عبادت ثواب لري دقه رنګې د دې ورځو عبادت او په دې ورځو کې روژه نیول دا ډېر لوی ثواب لري نو زمونږ دا سړي خو هم کوي خو زنانه ډېرې همتناکې دي په دې کې زنانه ته ووایه کمې زنانه چې روژې نیوي شي نو دا میاشت چې راوخېږي دا 9 ورځې تر عرفې پورې روژه دې ونیسي او د دغه چې دی د قربانۍ متعلق څه مسایل دي هغه به انشاءالله العزیز دا باقي قصه او د هغې مسایل آینده جمعه کې به درته بیان کړم او بالکل اعتکاف کله چا نه فاتح شوي وي نو رمضان کې بالکل د هغې قضا کولی شي دا رمضان کې بالکل کولی شي د پیغمبر علیه السلام جنازه وی چا کړې ده د نبی علیه السلام جنازه داسې نه ده شوې لکه زمونږ په شان دی ځای کم و 2-3 کسان به ورتلل او د نبی علیه السلام جنازه به یې کوله چې 2-3 څلور په هغه ځای کې زیدي شو ځکه پیغمبر د هغه ځای نه دا د نبي اسلام یو خصوصیت و چې هغه کوم دی وفات شو ملته به پروت وي د هغه ځای نه به یې اخوا کوی نه نو په هغه کوټه کې دننه 2-3 څلور کسان به ورتلل او جنازه به یې کوله او داسې جنازه هم نه لکه زمونږ هسې دعا تکبیرات به وي او دعاګانې به یې غوښتلې دا د نبي علیه السلام جنازه وه بهر صورت دعا وکړئ ټول نه مخکې خو دا دعا وکړئ اول د خپلو ګناهونو معافي وغواړئ الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي رب العالمین زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي خدای مونږ د اقرار کوو چې زمونږ واړه ګناهونه هم شته او لوی هم شته خدای زمونږ پټ هم شته او ښکاره هم شته خدای زمونږ واړه او لوی دواړه ګناهونه مونږ ته معاف کړي خدای زمونږ اول او اخر دواړه ګناهونه مونږ ته معاف کړي خدای زمونږ پټ او ښکاره او زمونږ واړه او لوی ټول ګناهونه مونږ ته معاف کړي الله مونږ د معافۍ درخواست کوو خدای پاکه دا باران چې کوم بند دی نو د رحمت باران په مونږ نازل کړي الله مونږ خو ډېر ګناهګار یقینا مونږ دا خلم نشو خوځولی چې تا ته د باران درخواست وکړو ځکه مونږ دونه ګناهګار یو خو زمونږ د ګناه د وجې نه خدایه په دې اونو بوټو باران بند او زمونږ د ګناه د وجې نه په دې ماشو په میږو او په دې حیواناتو باران بند دی نو خدایه په دغه پاک مخلوق اونې بوټي او په دغه میږو باندې او په دې پرندو باندې او په دې حیواناتو خدای خپل باران وکړي او د هغې د برکت یې خدای په مونږ باندې وکړي الله دا قحط سالی ده نو خدای ته ختمه کړي او خدای پاک عاجلا فوري د رحمت باران وکړي الله چې څومره د ځمکې ته ضرورت دی هغه همره باران وکړي او خدای د رحم باران وکړي الله د جمعې مبارکه ورځ ده او مونږ درنه دا درخواست کوو هغه مسلمانان دا درخواست کوي خدای یقینا چې مونږ ډېر ګناهګار یو خو یو څیز دی خدای چې په تا باندې ایمان دی الحمدلله ستا په ښکلي رسول هم ایمان دی الحمدلله ستا په ښکلي کتاب هم ایمان دی الحمدلله خدای د دې د برکت نه په مونږ رحم باران وکړي او خدای ښه برابر باران د رحم و کرم وکړي دا ځمکه او دا پټي او دا بوټي خدای ټول لامده کړي وکړي چې څوک مریضان دي خدای ته وله شفا ورکړي که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي زمونږ د دې جومات په ګاونډ کې یو زنانه ده د هغې قوم ته خاندان ته څه تکلیف د دشمنۍ پېښ شوی دی رسېدلی دی دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې په روغه باندې بدل کړي او الله یې د هغه غم او د هغه مصیبت نه په خیر خلاص کړي
او خدای ول دغه مصیبتونو او دغه غمونه په خوشحالو باندې او پروغ باندې بدل کړي. بعضې ملګرو هم د دعا درخواست کړی دی، الله چې چا دعاګانې غوښتې دي خدای هغه دعاګانې هم تا ته معلومې دي یا خلک هم تا ته معلوم دی وله قبولې کړي. او زمونږ د دې کلي ډېر ملګري حج ته تللي دي، مولانا فضل قادر مولوي صاحب شو او د هغه ملګري دي، یا زمونږ دلته کې نور ملګري دي خدمت له تللي دي، دغې دي دا حاج فیض محمد حاجي صاحب دي او بچی دي، نور هم ډېر ملګري دي. څومره کسان چې تللي دي او رسېدلي دي خدای سره د قبول شوي حج یې واپس راوستلی کړي. او بعضې ملګري زمونږ نور هم روان دي، سبا یا بله ورځ دعا وکړئ چې خدای پاکه څومره ملګري حج له روان دي ډېر د قبول شوي عبادتونو سره واپس راوستلی کړي. او دا دعا مو وکړئ د خدای دربار تنګ نه دی، ګورئ ښه د خدای دربار ډېر فراخه دی چې خدای موږ هم د پاک کور د بیت الله د تلو توفیق راکړي او زموږ هم د بیت الله حج او عمرې خدای نصیب وګرځونه کړي. او که دا ناقص عبادتونه کوو نو خدای دا قبول کړي. الله چې چا باندې قرباني واجبه ده هغې نه د قربانۍ کولو توفیق ورکړي. او که په چا واجبه نه د غریبانان دي نو خدای ته مالدار کړي هغې هم د قربانۍ کولو توفیق ورکړي. خدای موږ له د هر قسم عبادت چې ته پرې خوشحالېږې د هغې توفیق راکړي. رب العالمین چې څومره مجاهدین دي په مخ د ځمکه الله ته کامیاب کړي او زمونږ په دې وطن کې اسلامي نظام راوستلی کړي. د چا که اولاد دي نارینه اولاد نو خدای ته وله نارینه اولاد ورکړي، او که د چا اولاد دي نو خدای ته وله اولاد ورکړي. رب العالمین زمونږ اتفاق او اتحاد نصیب کړي. چا د څه مشکلات غمونه تکالیف دي هغه له خدای په خوشحالو بدل کړي. اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول